په کابل کې د طالب په منځګړیتوب د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د پوځ ترمنځ نوی اوربند وشو. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. دا اوربند چې له نن یعنې سې شنبې د مې میاشتې 21 نه پیل کیږي تر نوي اعلان پورې غځېدلی شي. له تیرو 2 اونیو راهیسې پاکستاني پوځ او استخباراتي کارکوونکي په کابل کې د پاکستاني طالبانو سره په خبرو بوخت وو چې د اوربند لپاره لاره پرانیزي. طالب سرچینو خبریال ویبپاڼې ته وویل چې د اوربند پریکړه وشوه او د دواړو لورو ترمنځ به اوربند تر هغه مهاله غځېږي چې تر څو نوی اعلان کیږي. د دې اوربند په بدل کې به د پاکستان حکومت د پاکستاني طالبانو نیول شوي ځینې کسان بیرته خوشي کوي او هڅه به یې دا وي چې نور به پر دوی باندې چاپې نه وهل کیږي. سرچینه وایي چې پاکستاني طالبان به په قبایلي سیمو کې آزاد ګرځي او همداراز به دوی په آزاده پښه افغانستان ته هم تګ راتګ کوي. د پاکستاني پوځ او پاکستاني طالبانو ترمنځ د اوربند په کولو کې تر ټولو ډیر رول د طالبانو د حقاني شبکې لوبولی دی. دا و زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.